او یو بل خاص خبره کوم که ما پټکې په سر کړی وې او ما تبلیغي جوړه اچولې او دا ګیرې مې دومره لویه وې او په خوله مې د الله ذکر وې او ما تاسو نه خیر ټول کړی وې نو سوچ وکړئ چې ما به بلین ګټلې وې تاسو به زه کروڑپتی کړی وې زه هغه بدکاره نه یم زه هغه ذلیل نه یم زه د مور نه ښه پیدا یم زه د ثوابۍ یو زېږېدلی پښتون یم زه ډمتوب مې کولو خو د شوق نه مې کولو او دا نه چې شهسوار تبلیغ پرېغوستو شهسوار به خپل اولاد ښځه بچي پرېږدي خو د تبلیغ محنت نشي پرېغوستی ملګرو دا چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو دا مدرسه د دین مرکز د خپل نوجوان خل دپاره د وړو ماشومانو دپاره زموږ د ښه تربیت دپاره د اصلاح دپاره د معیار دین دپاره د الف خان شیرپو صاحب فاونډیشن د اړخ نه یو سوچ مدرسه کولولو دپاره چې هغې کې زموږ بچي د قرآن حافظان جوړ شي دیني علما جوړ شي مفتیان جوړ شي حدیث زده کړي د دین نه خبر شي د الله او د الله د رسول نه خبر شي د 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دا مبارک محنت چې کوم دی د ختم نبوت په صدقې چې موږ ته کوم دا تبلیغ محنت میلاو شوی دی د دین خبر شو او د خپل اصلاح وکړو نه کې چې غیبتونه وکړو نه کې چې کنځلې ویناګانې وکړو نو زه الف خان شیرپو صاحب ته بیا هم ډېر زیات داد ورکوم چې په دې 2020 کې د ټیک ټاکو د فیسبوکو د یوټیوب په دې فحاشۍ دور کې د مخلص رور د الف خان شیرپو صاحب رور د ذیشان بھائی خیر الله صاحب د ډېرو ملګرو فاونډیشن عارف خان شیرپو صاحب فاونډیشن د اړخ نه دا مدرسه کولاو شو زه بیا هم داد درکوم تاسو ته عارف خان صاحب ستاسو یو جهان مننه سل جهان مننه چې زما غوندې ګنهګار سیاقار خطاوار انسان ته تا دا موقره کړه خو زه بیا هم دا خبره کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د دې مقصد دا دی د الله نه د قیدو یقین او د غیر نه د نه قیدو یقین زمونږ او ستاسو په زړونو کې پیدا شي دا هر څه کولو والا الله ذات دی کم بنده چې تاسو په کنځلو ویناګانو کې یاد کړو چې بھائی زما چاته پوښتنه کو زه به کوم زما د بچو چاته پوښتنه کو زما د بچو هغه وخت دا دی زما د بچو نه مراد دا بچی دي زما د بچو نه مراد زما د ځان نه مراد دا ځان دی چې بھائی مونږ خو د تبلیغ محنت وکړو الله مونږ باندې کوي بیا به هم کوي مونږ د تبلیغ محنت نه انکار نه کوو خو د تبلیغ محنت سره داسې مدارس جوړول غواړي داسې شهسوار چې کوم باندې تاسو خوشحالېدئ چې شهسوار تبلیغ ته لاړو چې داسې مونږ ټول خوشحال شو چې زمونږ بچي تبلیغ ته لاړ شي د دین محنت وکړي جهاد ته لاړ شي د دین جنډه چې کوم دی په لاس کې اوچته کړي نه کې چې د فحاشۍ جنډه اوچته کړي نو زه بیا هم تاسو ته شکریا ادا کوم بیا هم تاسو ته دا درکوم ډېره مننه لاسونو کلیپ چې کوم دی دوی دپاره وکړي د کار دپاره دوی دپاره چې په دې 48 په دې کې کومک کړی دی مرسته یې کړې ده د هغوی دپاره خصوصي چې کوم دی دعا وکړي زه خصوصي د هغې ملګرو ډېره شکریا ادا کوم او چې هغوی موږ سره دومره مرسته وکړه دومره کومک یې وکړو د الله د دین د قرآن دلته به د قرآن ذکر لوستلی کېږي دلته به د الله ویناګانې کېږي سبحان الله قرآن مجید آیاتونه به دلته ویلې کېږي واړه بچي به وایي په یو قبر باندې عذاب شروع او د هغې والد صاحب مړو هغې مور چې کوم دی هغه خپل زوی چې کوم دی په مدرسه کې داخل کړو نو هغه په دې وړه باندې کوکۍ باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلې د الله رب العزت ذات او د عرش لګېدو او د هغې قبر عذاب یې خوا کړو نو ولې یې خوا کړو الله رب العزت غیرتي ذات دی ډېر غیرتي ذات دی د الله نه خېږي د الله د غیر نه نه خېږي دا چې اذان کېږي مؤذن اذان کوي چې الله اکبر الله بېشکه ډېر لوی دی الله ذات ته جوش راغی چې د ده بچې زما په دې وړه کوکۍ باندې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو زه دته عذاب څنګه ورکړم نو الف خان صاحب د هغه ملګرو یو جهان مننه سل جهان مننه چې تاسو د الله د دین لپاره دومره خدمت کوئ الله دې تاسو خوشحاله ښاده او آباد ساتي بریالي اوسئ الله دې زموږ د ټولو په کورونو کې حافظان قاریان مفتیان علما پیدا کړي وایي څوک هم د خوشحالۍ نه دا ډمتوب نه کوي څوک هم د خوشحالۍ نه په سټیج نه ګډېږي څوک هم د خوشحالۍ نه په لاره کې خیر نه ټولوي دقه مجبوري ده صرف د دې مجبورۍ د خاطر خلک هر څه کوي الله رب العزت دې د هر چا مدد وکړي او الف خان صاحب چې څنګه وویلې ما وویلې وایي د هغه ملګرو بیا هم مننه بیا هم شکریا ادا کوم موږ ټول به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو خو دا میسج ټولو ته ورسوئ چې بهی د یو لاسه پړک نه خېږي
کیږي ستاسو نور هم هیلپ پکار دی مدد پکار دی چې داسې مدارس نور هم آباد شي او یو بله خاص خبره کوم که ما پټکۍ په سر کړی وې او ما تبلیغي جوړه اچولې او دا ګیره مې دومره لویه وې او په خپله مې د الله ذکر وې او ما تاسو نه خیر ټول کړی وې نو سوچ وکړئ چې ما به بلیون ګټلې وې تاسو به زه کروڑپتی کړی وې خو زه هغه بدکاره نه یم زه هغه ذلیل نه یم زه د مور نه ښه پیدا یم زه د صوابۍ یو زیږېدلی پښتون یم زه ډمتوب مې کولو خو د شوق نه مې کولو او دا نه چې شهسوار تبلیغ پرېغوستو شهسوار به خپل اولاد ښځه بچي پرېږدي خو د تبلیغ محنت نشي پرېغوستی ملګرو تبلیغ زموږ ځان دی تبلیغ زموږ ایمان دی او الله او رسول باندې زموږ ایمان دی څوک چې د تبلیغ نه انکار کېږي دا د ایمان نه خارجېږي ملګرو د تنزلو ویناګانو په ځای داسې به د دومره غیبتونه خلک کوي به غیبت مه کوئ دعاګانې کوئ په 2020 کې دومره ښېګړی کار څوک کوي څومره هم چې دا سوشل میډیا والا دا نور خلکو نومونه یې نه اخلمه په سکرین باندې به راتلل جړاګانې او فریادونه به یې کول چې داسې به کوو او داسې به کوو چا مدرسه جوړه کړه چا سکول جوړ کړو چا د وړو دپاره تحفه سلیک کړه هر سړی راځي او ځان ډکوي خو یو واحد دا داسې دی دا مور راوړی دی ما هسې چاته سات نه دی ورکړی نه چاته لاس ورکو انسان ته پته لګي په 2 غنټو سفر کې انسان ته پته لګي چې انسان څومره نو به یې واقعي ایوب خان شیرپاو صاحب خپل ځان دپاره هېڅ هم نه دي راوړي خپل ځان دپاره هېڅ هم نه جوړ کړي صرف ستاسو دپاره زموږ د بچو دپاره تکې کړي دي نو بهی دعا به الله رب العزت دې زموږ په ژوند کې او د ټول عالم انسان د هدایت فیصلې وکړي الله رب العزت دې د ټولو حاجتونه پوره کړي او بهی دا مدرسه چې کوم دا الله رب العزت دې دا د دین مرکز وګرځوي دا دې د تبلیغ مرکز وګرځوي چې په دې کې علما قاریان مفتیان حافظان پیدا شي زموږ د دین جنډه روښانه شي او یو ځل بیا د تبلیغ محنت پیدا شي بهی تاسو ټول هم دعاګانې کوئ څومره چې میندې خویندې مونږ ګوري په دې سکرین باندې شهسوار بد نه دی شهسوار ښه دی د دین محنت یې کړی دی د دین محنت به بیا هم کوي بیا به هم کوي بیا به هم کوي بیا به هم کوي مونږ ته دعاګانې کوئ چې الله رب العزت مونږ بې لارې نه ښي او د دین محنت سره مونږ جوړه ساتي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا